د طالبانو له ماتې د ملا یعقوب ویره. آیا د طالبانو حکومت چپه کیږي؟ څوک یې سقوط کوي؟ لامل یې څه دی؟ بیا دا چې ملا یعقوب ولې ډارېږي، دا ټول په ویډیو کې وګورئ. ځینې طالب مشران د ملا منصور د وژل کېدو د شپږم تلین په پلمه په کابل کې سره غونډ شول او وینا یې وکړه. په هغه ناسته کې د حقانیانو نه ګډون د خبرونو سرټکي شول او وی ښووله چې د دوو طالب اړخونو ترمنځ دومره ژور درسونه شته چې د خپل امیر المؤمنین یادون یې هم نشي سره غونډولی، چیرې چې ملا برادر او ډلې غړي یې وي. حقانیان ګام نه ورخلي، ان که د پخواني مشرتلین یې هم وي. په هغه مجلس کې ملا برادر او هغه ته نږدې کسانو ګډون کړی و. هغوی په دې سره غوښتل چې د طالبانو په نظام کې خپل ځای لوړ کړي. ملا برادر په خپله وینا کې کوښښ وکړ چې د خپل تیر وخت یادونه وکړي. هغه وویل چې کله په پاکستان کې بندي شو د مبارزې پیکه کېدو ته اندېښمن نه و، ځکه پوهېده چې تر هغه وروسته به ملا منصور چارې پر مخ یوسي. ملا برادر او ملا منصور دواړه د ملا عمر مرستیالان وو او اوس ملا برادر د تیر په یادولو سره وایي چې هغه د طالبانو د لومړي نسل تر ټولو مستحق پاتې کس دی. د هغه او کندهاري ملګرو د انتظار د حقاني شبکې له میداني واقعیت سره چې دا ډله له پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کوي په تقابل کې راغلی او د طالب مشرانو ډیره انرژي پر همدې لګیږي. رسنیو د عباس ستانکزي خبرو ته چې د ښوونې په اړه د طالبانو پر سیاستونو او پر ښځو د بندیزونو په اړه نیوکه وکړه پام وکړ. خو ستانکزي چې د طالب په جامه کې پوهنتوني او تکنوکرات لیک لوستی دی د طالبانو په ډلبندۍ کې کارنده نه دی. حقانیانو هغه په لومړیو د معینیت په پوسټ سپک کړ او تر اوسه له نیوکې مخ نه اړوي او په غوسه دی. حقانیانو ته د ملا برادر او ملا یعقوب په شان د طالب مشرانو نارضایتي د عباس ستانکزي تر نیوکو ډیره درنه ده. ملا یعقوب چې په کندهاري اړخ کې او ځان ملا برادر ته نږدې بولي، پر کم عمر سربیره څنګه چې سراج الدین حقاني په دغه ادارې کې ځای او درناوی ترلاسه کړ، ملا یعقوب هم خپل کړ او د طالبانو په کورني اردور کې هم مهم رول لوبوي. هغه په وروستۍ وینا کې د وضعیت په هکله خپله نارضایتي او ویره پټه نشوای کړی. یو 4 دقیقې کلیپ چې طالبانو د هغه له وینا څخه خپور کړی دی خپل ملګرو ته په خطاب کې وایي چې باید کوښښ وکړو دا نظام لکه څنګه چې په قربانیو ترلاسه شوی دی زموږ د اعمالو یا د کمزورو اقداماتو یا د نورو دلایلو له مخې خدای مکړه کمزوری شي یا دا نظام زموږ له منګلو ووځي. طالبان د خپلو د نننیو ستونزو په پټولو کې ډیر کوښښ کوي او ډیر کم پیښیږي چې د خپلو اختلافاتو او ناتوانیو په هکله وغږیږي. دا چې ملا یعقوب خبرداری ورکړی دی چې خدای مکړه نظام زموږ له لاسه ووځي، د داسې اندېښنو کیسه کوي چې طالبان په آرامه خوب ته نه پرېږدي او هره ورځ یې په اړه بحث لانجه اندېښنه او خبرې اترې کوي. هغوی ورو ورو ارګ ته په ننوتلو سره پوهېدلي چې د طالباني افکارو او د افغانستان د ټولنیزو واقعیتونو ترمنځ لوی درس شته او هره ورځ یې واټن هغوی لاله ستونې تېروي. خلک له هغوی څخه کار، ډوډۍ، ازادۍ او نور هیوادني او بشري خدمات غواړي. نړیوالې ټولنې لا د طالبانو د امارت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. مخالف سیاسي ځواکونو له هماغه لومړیو څخه په نظامي او سیاسي اقداماتو هغوی ننګولي دي او په ډلو ویښنه اختلافات او کورنۍ سیالۍ دا ډله له دننه خوري. طالبان له ناچارۍ پوهېږي چې ډېرې زیاتې کمزورۍ لري او د نظام له لاسه وتل یې جدي ستونزه ده. طالبان حکومت ولۍ ته د وسطایي پیړیو د ولکې په سترګه ګوري. هغوی د خلک رعایت ښکاري، نه په چارو کې د ګډون له لارې بلکې د اطاعت له لارې. هغوی هیلهمند دي چې افغانان د هغوی متې شي او د ملا یعقوب په وینا په اقتصادي، سیاسي او نظامي چارو کې بریالي شي. ملا یعقوب نظام خدایي ډالۍ ګڼي، نه د خلکو امانت. هغه ویلي نن سبا چې موږ ته اسلامي او شرعي نظام راکړل شوی او خدای پاک هغه موږ ته ورسپارلی دی، ډیر لوی مسؤلیت پر غاړه لرو. هغه اطاعت ته د خلکو تر رابللو وروسته یو ځل بیا د دغې ډلې افراق وریاد شو او د بري ګونجي یې د طالبانو یووالی وبله. هغه وویل راځئ یو شو، هغسې مو چې پخوانۍ مبارزه چلوله، دا مبارزه چې د نظام استحکام، غښتلتیا او بقا ده باید بریالی کړو. د ملا یعقوب له لیدلوري د طالبانو د ادارې بقا د خلکو اطاعت او د مشرانو په یووالي پورې اړه لري. خو خلک له هیواده په تیښتې د دغې ډلې په استبدادي
او تبعیضي چلند په نیوکې لکه د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل، د میرمنو د کار او تګ راتګ بندیز، له ادارو څخه د مسلکي کارکوونکو حذف او په لسګونه نور بندیزونه د دغې ډلې د همکارۍ نه کول ښیي. ځینې هم په توپک د دغې ډلې پر وړاندې درېدلي دي. له طالبانو سره د مبارزې لپاره منظم سیاسي حرکتونه هم په جوړېدو دي. د ملا عمر ویره بې ځایه نه ده. د طالبانو د نظام بقا له هماغه پیله او مخکې له دې چې پښه ټینګه کړي له بنیادي خطراتو سره مخ ده. تاسو هم د طالبانو ترمنځ د ژور اختلافاتو او همدا ډول د نورو ستونزو په اړه خپل نظریات، ویناوې، غبرګون ټول په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم کوشش کوو ستاسو مثبت منفي ټول کومنټونه ولولو. تر بل ویډیو چې زه راګرځم تاسو ته نوی خبر راوړم. تر هغه